تاسو ګورئ ماشاءالله ښایسته ښایسته ګډان دي. حتما پوهېږئ چې لوی اختر نږدې دی، قربانیانې نږدې دي، د قربانۍ اختر نږدې دی او موږ او تاسو ټول په لوی اختر کې قرباني کوو. البته ټول یې نه کوو، هغه خلک یې کوي چې هغوی د قرباني کولو وس او توفیق لري. لیکن له بده مرغه په وطن کې ډېر داسې خلک شته، ډېر داسې وګړي شته، کورنۍ شته چې هغوی د قربانۍ په دې اختر کې قرباني نشي کولی. نه قرضدار یم قرباني په چی وکړم؟ نشي کولی قرباني؟ نه. قربانۍ ته د نیت شته که نه؟ قرباني چی باندې کنه واسه شي دا څومره بهتره ده چې موږ او تاسو تر څنګ ودرېږو او وغواړو چې دوی هم زموږ په څېر یو خوشحاله او ښه اختر ولمانځي. نو د قربانۍ په اختر کې که چېرته تاسو دوستان او په ځانګړې توګه بهرمیشت دوستان غواړي قرباني وکړي، نو قرباني په افغانستان کې وکړي او افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره وکړي. او د همدې خدمت لپاره قمر بنسټ ستاسو لپاره دی د ارتباطي پل په حیث باندې، تر څو ستاسو قربانیانې په افغانستان کې د اړمنو بېوزلو او غریبو خلکو لپاره ترسره کړي. د قمر بنسټ واتساپ شمېره هم درته په سکرین ښکاري، لینکونه هم درته په کمنټ کې ښکاري. نو انشاءالله موږ سره اړیکه ونیسئ، راځئ په ګډه باندې په ټول وطن کې ټول په خوشحالۍ سره اختر ولمانځو.